الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، مستمعینو او مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځ د درس موضوع ده النجاسه وازالتها. دا داسه مربوط مسائل شروع او د هغه په مربوطاتو کې مربوطه مسله هغه د نجاست ده چې دا نجاست لرې کول، زایلول، دا یو ضروري مسله ده، خو په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا نجاست چې کوم ځای کې وي او یا کوم شی چې نجس وي، نو علماء کرام دا ذوات او الاعیان په درې قسمه تقسیموي په دې باب کې. یو قسم دی د دې اعیانو نه حیوانات، او دغه حیوانات بیا په خپل کور کې دوه قسمه دي. ځینې داسې حیوانات دي چې هغه نجس دي، پلید دي. د مثال په طور سپی شو، خنزیر شو، او هغه څیزونه چې د سپي او د خنزیر د ذات څخه دي او د دې ونه پیدا کیږي، نو دا نجس دي او بعض علما دې ته نجس عین وایي. دغه شانته په دې حیواناتو کې داخل دي هغه حیوانات ما لا یؤکل لحمه چې د هغې غوښه نشي خوړلی کېدلی، خوړل جایز نه دي، حرام دي، ناروا دي، چې هغه په مرغانو کې هم شته،
په څارویو کې هم شته، خاص کر د دې قسم حیوانات متیازې، خوشایي، لډو او د هغې حیواناتو خوله شوه او لاړسن او لاړې شوې او دغه شانته د هغې حیواناتو شوده شو او مني شو او د پوزې مواد شو او قی شو. د دغسې څاروي دغه څیزونه دا نجس دي. دویم قسم په حیواناتو کې چې نجس دي هغه ذکر شو. په دې دویم قسم کې د حیواناتو هغه طاهر دي، پاک دي. بیا دغه د حیواناتو دویم قسم په خپل کور کې بیا درې ډوله دی، چې یو ته وایي انسانان. په انسان هم د حیوان اطلاق کیږي. الانسان حیوان ناطقون، علم منطق کې راځي. نو د دې وجې نه د دغه انسانانو بول و غایط تشې او ډکې دا ټول چې دي چې ډکې متیازې شوې، تشې متیازې شوې او دارنګه مزي شو، ودي شو او وینه شوه، دا وایي نجس دي. د دې نه بغیر چې د دې انسانانو خوله شوه او لاړې شوې او دارنګه د دې انسانانو شوده شو او بلغم شو، رطوبت شو، وایي دا ټول چې دي دا پاک دي، ما سوا د تشو متیازو، ډکو متیازو او ودي او مزي. ځکه دا مني دا طاهري دي. د دې دا معنا نه ده چې طاهرې شي، پاکې شي، د هغې به خوراک جایز وي، لکه بعضې جاهلان دا فهم ترې اخلي. معنا دا ده چې مني دې په جامه وه نو مونځ یې ورسره کېږي او دا نجس نه دي او په مني وتلو کې بیا غسل کول دي. داغه د حیواناتو دویم قسم کې چې پاکي دي، نو یو قسم انسانان دي. دویم قسم چې په دې حیواناتو کې طاهر دي، پاک دي، کل ما یؤکل لحمه، هر هغه حیوان څاروی چې د هغې لحم هغه د خوراک په اعتبار جایز وي، نو د هغې بولې شوې، متیازې، خوشایي شو، مني شو، شوده شو، خوله شوه، لاړې شوې، د پوزې ګړنګې شو، قی شو، نو در دې چې مزي و ودي طاهر، دا هم پاک دي، په جامه ولګېده مونځ یې ورسره کېږي. دریم په دې څارویو کې چې هغه طاهر دی، په دې اعتبار چې ځان ساتل ترې سخت وي. د مثال په طور خر شو، پوشکه شوه، د دې هغه خوله، د دې هغه لاړسن، دا طاهري دي. په دې معنی یو سړی دی په خره سورلي وکړه یا په شو ده، په دې باندې د ده لاس ولګېده، جامه یې ولګېده، نو د ده جامه د خره په پوستکي ویښتانو باندې سورلي وکړه، لږې خامخا، نو دا پاک دی. په دې سره د ده جامه نه پلیتېږي، مونځ ورسره کولی شي.
دا هغه حیوانات په هغې کې تقسیم او د هغې احکام. دویم قسم د اعیانو نه میتتات دي، هغه مړه او چې ساه یې وتې وي دا ټول نجس دي الا الآدمي، میتة الآدمي، انسان مړ شي دغه بدن نجس نه دی، جامې دې په ولګېدې لمونځ یې ورسره کېږي. السمک ماهي شو، کب شو، دا مردار نه دی. جراد ملخان شو، احلت لنا المیتتان والدمان، صحیح حدیث دی. دارنګه هغه څیزونه چې د هغې وینه روانه نه وي، په شان د لړم شو او میګتون شو او میاشته شوه، نو دا څیزونه چې دي د نجاست نه مستثنا دي. که په بدن باندې جامه باندې د دې څیزونو څه التماس راغی نو جامه د پلیته نه. دریم قسم چې هغه جمادات دي په اعیانو کې، دا بالکل پاک دي، په شان د ځمکه او کاڼي، تیږې، شګې، ریګ شو، نو دا هغه درې قسمه اعیان ثلاثت چې ورته وایي، د دې مختصر بیان. پاتې شوه دا مسله چې وینه او قی او زوی چې د زخم نه بهیږي دا نجس دي. په دې معنی که چېرته ستا په جامه باندې وینه ولګېده د حیوان، نو لږ شانته معفون، هغه معاف دی، او که ډېر جامه پې پلیته شي، ملوثه شي، بیا به جامه وینځې. نو دې د وجې نه علمای کرام دا خبره کوي چې الدم طاهر فی نوعین، وینه په دوه څیزونو کې پاکه ده، چې یو هغه وینه د مایي ده او یو هغه وینه ده چې هغه د غوښو نه، چې کله قصاب نه غوښه اخلي، غوښه د غوا، د غویي، د ګډ، د وزې، د اوښ، د میښې، نو وروسته د حلالېدو نه په هغه غوښه کې پاتې وي، نو هغه وینه که چېرته ستا په هغه خوراک کې، څښاک کې راغی، نو دا حرامه نه ده، طاهره ده، پاکه ده. بله مسله هغه دا ده ورونو چې نجاست دا چې کله ته زایله کوې، د دې پاکي په څه باندې راځي، دا مسله ضروري ده. نو د نجاست پاکېدل دا په شروطو سره دي. یو شرط دا ده چې ته په یو اوبو باندې چې اوبو طاهرې او طهورې وي، نجاست پې صفا کېږي، لرې کېږي. دویم دا چې دغه څیز باندې چې نجاست وي دنخېزلی کېږي، چې اوبه باندې کله ووینځي وینخېزي، هغه اثر د نجاست هغه په نخېزلو سره لرې کېږي. دریم هغه دا ده چې کله نجاست په توږلو سره، چې په نوکې وتوږي، په یو څیز یې وتوږي، په دې سره پاکېږي، او اگر که ته یې ونه وینځې. او په دې باب باندې حدیث دی د عایشې رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام په جامه منیو او کلکو ایسته وتوږه، نو په حق سره دې ته وایي هغه ایسته پاکه شو جامه. څلورم هغه دا دی چې په 2 کرته وینځلو سره، چې 8 کرت په خاوره باندې وینځل دي، په دې باندې پاکیږي. لکه نجاست د سپي چې کله سپی په یو لوښي کې غوپه وکړي او یو لوښی هغه جوټه کې خوله پکې ولګوي، نو د هغې صفایي په 2 کرت وینځلو، 8 کرت په خاوره سره. پاتې شو دا مسله چې کله دا نجاست په ځمکه کې وي،
نو دا څنګه پاکیږي؟ نو د دې طریقه دا ده چې په ځمکه کې متیازې څوک وکړي، دا نجاست دی بول، نو د دې صفایي پاکوالی په اوبو باندې کیږي. بیا نن سبا ټایلونه دي، سیمټ وي، سنگ مرمر وي، قاشونه وي، نو په دې سره چې کله اوبو پرې واچوي نو هغه اوبو باندې بلکل هغه زایله کیږي او وروسته به یې پایپاک کړي، اوبو به یې لرې کړي، د هغې لرې کولو د اوبو سره اثرات د هغه ختمیږي. مخکې زمانه کې به دا ځمکه دا ټایلونه او دا سیمټ دا قصې نه وې. لکه یو اعرابي راغی په جومات کې متیازې کولې، نو په دې وخت کې صحابه و غږ پرې وکړه، د الله نبي ورته مې کوئ چې د متیازو نه فارغ شي. بیا هغه اعرابي چې د پیغمبر سلام شفقت ته وکتل، د صحابه هغه توندروي ته یې وکتله، نو غږ یې وکړ چې دعا یې وکړه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، رب په ما باندې رحم وکړي او په پیغمبر چې نوم یې محمد دی په بل چا یې مه کوي. نو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام هغه معلم د بشریتو او رحمت للعالمینو حکیم ذاتو، نو هغه ویلې ځکه که چیرې تاسو دا په دې وخت کې غږ پرې وکړو منم که، نو یو دا چې جامه یې پلیته شوه، بل د متیازې په ټول مسجد کې خورېدلې، او بل اعرابي و. اعراب اکثره د دین نه ناخبره وي. قرآن کې راځي سورت توبه کې چې د دین په ډېرو مسلو دوی ناخبره وي، نو ځکه صحابه د دې خبرې نه منع کړه او بیا غږ وکړه چې راوړئ بوکه اوبه یې راوړه او په هغه ځای باندې تش کړه، نو ایسته د هغې ځمکې صفایي او پاکوالی تثبیت شو. بله خبره هغه دا ده قدرمنو چې په باب د نجاست کې چې کله نجاست لرې کیږي د هغې علامې دا وي چې رنګ یې ختم شي، بوی یې ختم شي. که چیرته ذات د نجاست وي لکه ډکې متیازې شوي، نو د هغې لابودي وي د ازالې د ذات د ګندګۍ او ډکو متیازو چې هغې ته ډکې متیازې وایي، زموږ په اصطلاح باندې جوابیچۍ چې ورته وایي، نو د هغې ازاله او د هغې اثر ختمول پکار دي. پاتې شو دا خبره چې یو سړی دی اودس کوي لپاره د نفلي لمونځونو، نو دغه اودس د نفلي لمونځونو دپاره هم صحیح ده او د فرضي لمونځونو دپاره هم صحیح ده، او دی په د یو اودس باندې یو لمونځ هم کولی شي، ډېر لمونځونه هم کولی شي، نوافل هم پرې کولی شي او فرایض هم پرې کولی شي. او که چیرته یو سړی دی د هغه نه هوا ووته، باد ترې ووته، او یا دی ویده شو او ډکو متیازه ته نه ده تللی، نو په داسې کس باندې استنجا نشته، بلکې صرف چار اندام چې ورته وایي هغه اودس به وکړي او بیا به خپل لمونځ او خپل عبادت ته دوام ورکړي. نو ځکه قدرمنو محترمینو په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی چې یو سړی لمونځ کوي، عبادت کوي، الله ته ودرېږي، باید نجاست په بدن کې نه، نجاست په جامه کې نه، نجاست په هغه ځای کې چې ودرېږي هغه نه وي، او الله سبحانه وتعالی ته پاک ودرېدل. او بیا دا د لمونځونو د شروطو څخه یو شرط هغه دا دی چې جامه به یې پاکه وي او بدن به یې پاک وي او کوم ځای کې چې دی لمونځ کوي هغه به پاک وي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ای هغه کسه چې په لمسي کې
په کمپله کې د ځان غښتی قوم قیامک فانذر قوم ویروا وربک فکبر د رب العالمین لوی او بڑای بیان کا وثیابک فطهر او جامه دې هغه پاکه ساته په دې باندې الله امر کړی دارنګه الله سبحانه وتعالی په سورة توبه کې فرمایلی دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله مینه کوي د خلکو سره چې الله ته رجوع کوونکي او دارنګه د صفایي او د نظافت خیال ساتي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې مسایلو احکام باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی او تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له